عمل صالحا فيما تركت. هغه چې په غفلت کې ما نه نیک اعمال پاتې شوي وو، ما د هغې طرف ته سبقت نه و کړی، مخکې مې نه و کړی، نو کاش زه دنیا ته واپس شمه او خپل وختونه چې دی هغه د الله رب العالمین په عبادت باندې را ژوندي کړمه. خو بیا موقع نشته. دغه ارمانونه دغه افسوسونه انسان ته هېڅ قسمه فایده نه ورکوي. خو موږ سره چې دی اوس وخت شته دی، هم د توبې ایستلو دا موقع الله رب العالمین موږ له راکړې ده، هم د خپلو ګناهونو موږ بخښنه وغواړو، او وختونه چې موږ په لهو لعب کې ضایع کړي دي، د الله په غفلت کې ضایع کړي دي، نو د هغې بخښنه وغواړو د رب العالمین نه، توبه وباسو په صدق سره، او هم دا موقع موږ سره شته دی چې موږ په نیکو اعمالو کې زیادت راولو. کوشش وکړو چې الله رب العالمین هغه راضي کړو او د وړوکي عمل ته چې په دې سترګه ونه ګورو چې دا خو ډېر معمولي عمل دی.